ورځ د محشر چې پر کوثر نه بې سرور ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولاړ وي. ورځ د محشر چې پر کوثر نه بې سرور ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولاړ وي. دا محشر ټاکند ګرمۍ با وی په سر اخیستی، دا مصطفی د امتیانو بلخکر ولاړ وي. دا محشر ټاکند ګرمۍ با وی په سر اخیستی، دا مصطفی د امتیانو بلخکر ولاړ وي. د عملونو په قیاس به هر سړی روان وي، څوک به په پښو باندې ولاړ، څوک به په سر ولاړ وي، څوک به په پښو باندې ولاړ، څوک به په سر ولاړ وي. ورځ د محشر چې پر کوثر نه بې سرور ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولاړ وي. دا عرش تر سیوري لاندې ناست وي، نازولې د خدای هر نیک عمله به ډېر ښکلی معطر ولاړ وي. دا عرش تر سیوري لاندې ناست وي، نازولې د خدای هر نیک عمله به ډېر ښکلی معطر ولاړ وي. یو جام د سپینو میو خاص رسیږي هغه چاته چې د نبي پر طریقو ښه برابر ولاړ وي، چې د نبي پر طریقو ښه برابر ولاړ وي. ورځ د محشر چې پر کوثر نه بې سرور ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولاړ وي. حنیفه دا د بدبختۍ وروستی مقام دی، خدای مکړه دا چې بله تانه مرور ولاړ وي. حنیفه دا د بدبختۍ هغه وروستی مقام دی، خدای مکړه دا چې بله تانه مرور ولاړ وي، خدای مکړه دا چې بله تانه مرور ولاړ وي. ورځ د محشر چې پر کوثر نه بې سرور ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولاړ وي، څنګ ته یې دواړه
هم صدیق او هم عمر ولړوي ورځ د محشر چې پر کوثر نه بې سرور ولړوي څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولړوي څنګ ته یې دواړه هم صدیق او هم عمر ولړوي